ګرانو ملګرو سلام او ښې چارې. وخت ناوخت ځینې ملګري پوښتنه کوي چې دا نوم ښځینه که نارینه دی. پښتو کې د جنسیت او کیفیت له مخې نوم په دوو ډولو ویشل سوی چې یو نارینه دی او بل ښځینه دی. راځو د نارینه نوم نښو ته. هغه نومونه او صفتونه چې په پای کې دا لاندې نښې راغلي وي دې ته څه ویل کیږي؟ نارینه نوم ویل کیږي. ګورئ لومړی نرمه یې ده لکه لرګی، منګی، سړی، نوی، وږی، تږی، ښکلی، ښاغلی، بریالی، دا ټول چې دي نارینه نومونه دي، یعنې چې نرمه یې یا بې ټکو یې پکې راله هغه ته نارینه نوم وایي. دویمه نښه دا ده چې څرګند واو پکې راغلی وي لکه تالو، بابو، چاکو، ټاپو، یابو، لاټو، دغه ټولې بیلګې چې دي د څرګند واو دي. او لکه مخکې موږ او تاسو ویلي چې واو په 4 ډوله ده، او که یې نه پېژنئ د پښتو زده کړه فیسبوک پاڼې یا یوټیوب چینل د ګرامر برخه چې وګورئ هملته د واو ډولونه شته. دا هم شته چې یو واو کوم ځای کې راځي او 2 واو کوم ځای کې راځي. نو دریم چې دا که کوم نوم کې نرم واو راغی هغه هم نارینه دی، لکه پلو، چلو، کنډو، څو او داسې نور. دې ته څه وایي؟ نارینه نومونه وایي. څلورم هم که کوم نوم کې کوچنی هې یا زورکی راغی هغه هم نارینه نوم دی، لکه تره دی، وراره دی، زړه دی، نیکه دی، خواله دی، پسه دی او داسې نور. دا متن چې د استاد صدیق الله رښتین له پښتو ګرامر کتاب راخیستل شوی، هغه د تره وراره دې ته یې کوچنی هې ویلې، خو اوسني ژبپوهان ورته زورکی وایي. نو دا نښه هم چې راله دا څه شی ده؟ نارینه نوم ده. او پنځم که کوم نومونه چې پای کې اصلي توری راغلی وي او سیمایي مؤنث نه وي نو هغه هم نارینه ګڼل کیږي، لکه میز دی، لاس دی، غل دی. سیمایي مؤنث لکه مور، خور، ترور چې دغه موږ سیمایي حالت یعنې اورېدو نه پوهېږو چې دا ښځینه نوم دی. بل هغه نسبتي صفتونه یا چارنومونه چې په څرګنده یې پای مومي لکه دوبي، موچي، ډولچي، ربابي، دغه ټول چې دي دا هم نارینه دي. او یادونه دا هم ده چې کومه ساکنه یې چې د مخه یې ساکن واو او یا الف د اصلي توري حکم لري، لکه زوی، سوی، لوی، ځای، چای چې دا ټول بیا هم نارینه دي. نو ګرانو ملګرو دغه د نارینه نوم نښې شوې چې د استاد رښتین د پښتو ګرامر له کتاب راخیستل شوي. په راتلونکي ویډیو کې د ښځینه نوم پر نښو خبرې کوو. زموږ سره پاتې شئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره خوښ کړئ. دا زما فیسبوک دی غزا نور، او دا هم زما ټویټر دی. ښه ورځ ولرئ.